په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي ویل کېږي چې د فیسبوک شرکت د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د فري انټرنیټ ورکوي، هغه د وای فای له طریقه. آیا دا خبر رښتیا ده که دروغ ده؟ معلومات به موږ دلته تاسو سره شریک کړو. له مخابراتو وزارت سره د فیسبوک ادارې تخنیکي مرسته. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمي له فیسبوک مسؤلینو سره د یوې آنلاین ناستې په لړ کې پر تخنیکي ملاتړ او فیسبوک شبکې د کورونا یا کوویډ-19 وایروس په اړه ناسمو خپرېدونکو معلوماتو پاکولو په اړه خبرې وکړې. په دغه ناسته کې همداراز دواړو لوریو له فیسبوک څخه د سالمې ګټې اخیستنې په اړه ښوونیزو پروګرامونو په لار اچولو او د دې ټولنیزې شبکې له لارې د ناسمو معلوماتو خپرونکو ادرسونو پر بندولو هم ټینګار وکړ. په پای کې د فیسبوک مسؤلینو له مخابراتي وزارت سره په افغانستان کې د تخنیکي مرستې لرې پرتو سیمو ته د وای فای انټرنیټ رسولو او بنسټونو جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. په دې هیله چې معلومات مو خوښ شوي وي. تر نورو معلوماتو په پاک خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.